په مومند کې د سیاسي ګوندونو لخوا جوړ شوی ولسی پاتسون کې غوښتنه شوی سیمه کې د امنیت په ځای کړی شي د جنوري په 11 په غلنۍ کې د باجوړ او محمود په لوی سرک د سیاسي ګوندونو په شریکه جوړ محمد سیاسي اتحاد خیمه لګولې چې ورته د سیاسي ډلو نه علاوه سماجی ډلې هم ورغلې غوښتنه ټولو یو چې ریاست په سیمه کې د امنیت د پاره کوټلې ګامونه پورته کړي موږ پوهیږو چې بد امني را روانه ده او راځي نو په کار د موږ له چې د دې بد امنۍ مخه ونیسو او د دې موږ داسې یو دغه وکړو چې کشر مشر لوی وړوکی راپاڅېږو او د دې مخه ونیسو. دغه جلسې له ورغلیو سپینې جنډې هم وروړوي چې پرې د امن لیکل شوی د جلسې میدان ته د محمدو د ځینو هغه کورنۍ او ماشومان او مشران هم ورغلیو چې د کورنۍ وغړي د ډېرې مودې راهیسې ورک شوي او دلته راغلی یم جرګې له میسنګ پرسن زه د دې میسنګ پرسن خلکو مشرک وم هغې سره راغلی یم نو دغه خبره هم راوړې ده چې صاحب زموږ خو د اسلام آباد پورې لاړو د پېښور لاړو بلایسار ته لاړو دلته غلنۍ ته رالو خو اوس د قام د مشرانو له راغلي چې زموږ تپوس وکړي. جلسې ته ویناوال وویل د دوی سیمه کې د ترهګرۍ د وجې مقامي آبادي زیاتره پېښور چارسدي او نورو سیمو ته کډواله شوي کاروبارونه یې ختم شوي تعلیمونه یې خراب شوي نو ځکه هم دوی د دغه ستونزو د هوارولو دپاره د امن غږ پورته کړی. بم دماکې بتخوري قتل و غارت دا ډېر زیات سیوا شوی دی نو مجبور شو چې موږ راوځو او بیا د دې ریاست نه بیا د دې حکومت نه مطالبه وکړو امن دې وغواړو. د امنیت لپاره د امن پاڅونونو لړۍ د ملاکنډ ډیویژن شروع شوه چې د جنوبي ضلعو په شمول د زمشوي ضلعو په بیلابیلو سیمو کې هم کیږي. د جنوري په 5مه باجوړ کې هم د پاڅون په نوم جلسه شوه او په جنوبي وزیرستان کې هم د امن پاڅون په نوم خلک پاڅېدلي او په حکومت غږ کوي دوی ته باید امن ورکړی شي. شاهنواز ترکزی مشهد ریډیو غلنۍ.